الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړی ده چې بسم الله تنها په اول رکعت کې تر الحمدلله د مخه ویل کیږي که په هر رکعت کې؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، بسم الله الرحمن الرحیم په هر رکعت کې تر الحمدلله د مخه ویل پنیز د بعض علماو واجب ده. نو که چیرې پاته سي احوته یعنی احتیاطي دا ده چې سجده سهو به کوي، او بعض علماو ورته سنت ویلي دي چې په هر رکعت کې تر الحمدلله د مخه بسم الله ویل سنت ده، خو احوته دا ده چې ویلې ضروري دي. که چیرې ځینې پاته سي احتیاطي خبره دا ده چې سجده سهو به کوي. امام ابن عبدالدین الشامی رحمه الله پر رد المحتاج دویم جلد کې دغه تحقیق نقل کړی دی. او تر الحمدلله وروسته تر سورت د مخه ویل چې کله الحمدلله خلاص سي یعنی ډک رکعتونه وي په هغه کې سورت وایي، تر سورت د مخه ویل حسن کار دی، ښه کار دی. که یې څوک ووایي بهتره ده، که یې ونه وایي لمانځه ته هیڅ نقصان نه رسیږي. رد المحتار دویم جلد 655 صفحه او الفتاوى الهندیه اول جلد 126 صفحه. مخکې موږ یو مسله بیان کړې وه، زموږ به مقصد هلته دا و چې تر الحمدلله د مخه ویلې که پاتې سي سجده سهو لازموي. نو هلته زموږ فکر نه دی سوی، تر الحمدلله وروسته مو خبره کړې ده، نو دغه صحیح بیان و. او همداشان حاشیة التحتاوی اول جلد 280 صفحه او البحر الرائق اول جلد 312 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.